امام طبرانی رحمه الله په معجم کبیر کې دا حدیث راوړی دی، ډېر ناشنا روایت دی، د غوږ کې دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده: القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کوونکی کتاب دی. دا د غیرتی ذات خبرې، رب العالمین غیرتی ذات دی، دا د هغه خبرې. نو چې کله د دې قرآن سره تعلق ساتي که نه، نو دا قرآن هم بیا تا نه پرېږدي. شفاعت به کوي ستا دپاره د قیامت په ورځ، په هغه سخته ورځ چې ستا مور پلار به تا نه تښتي، ستا بچي، ستا ښځه، ستا مال او د هر څه به در سره دی، یک یوازې به. او په دغه سختو حالاتو کې به قرآن ستا دپاره شفاعت کوي او الله ته به وایي چې دی وبخ. من جعله امامه قاده الى الجنه، رسول صلی الله علیه وسلم وی چې چا دا قرآن خپل مخې ته وساتو نو دا قرآن به یې راکاږي د جنت طرف ته. ومن جعله خلفه، او چا چې دا قرآن شاته غزار کو، ساقه الى النار، نو دا جهنم به دا قرآن به یې راکاږي جهنم ته. قرآن مخې ته یې ښوده مطلب دا دی چې د قرآن باندې عمل وکړي، د قرآن تلاوت وکړي، د قرآن باندې ځان پوه وکړي. دا قرآن مخې ته یې ښوده دي. او قرآن شاته اړول او شاته غورځول دا دي چې د قرآن نه مخ واړی، د هغې تلاوت نه کوې، په هغې باندې عمل نه کوې. نو دا خبره یې د ساتئ، د جنت لار که دې پکاري او جنت دې پکاري، په دې قرآن پسې روان شي. سوی رسول الله وسلم من جعله امامه قاده الى الجنه، څوک چې د قرآن خپل مخې ته ساتي، په دې باندې عمل کوي، دا یې زده کوي، د قرآن به کوم ځای ته راکاږي؟ جنت ته به یې راکاږي. او چې دا قرآن دې پرېښو او په دې عمل پرېښو، هم دا قرآن به دې جهنم ته راکاږي.